په توره شپه کې خلاصون، خو د سولې په خبرو کې رڼایي بلل کیږي. خوشي شوي بنديان د هغو 400 جنجالي طالب بنديانو له ډلې دي چې ظاهراً د سولې خبرو پیل ورته درېدلی دی. د ریپورټونو له مخې د کابل ترڅنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر طالب زندانیان خوشي شوي دي. افغان حکومت تیر کې 80 او پرون یې 100 نور طالب بندیان خوشي کړي دي، خو د پاتې نورو حال لا روښانه نه. که قطعنامه اوس یوازې د لوی جرګې قطعنامه دلته د همدغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه شوې وه. افغان حکومت ویلي و د بندیانو خلاصون سره به په یوه اونۍ کې د سولې خبرې پیل شي. اوس شاوخوا 20 ورځې تیرې شوي، نه خو دا بندیان په بشپړه توګه آزاد شوي او نه هم د سولې د خبرو پیل څرک لیدل کیږي. افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پیل په وړاندې خنډ طالبان بولي او وایي دا ډله ورته ژمنتیا نه لري او د دوی اسیران نه خوشي کوي. خو بلخوا بیا طالبان په دې مسله کې افغان حکومت ګران بولي. دلته بیا درېمګړی امریکا یو ځل بیا ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. خو دلته بیا کیسه بیله ده. دغه کنډواله د تودې جګړې یو انځور دی. د پکتیا مرکز ګردې سهار په زورورې چاودنې پیل شو. ځایي چارواکي وایي هلته د پولیسو پر یوه کنډک موټر بم برید شوی. د عامه ملکیتونو او زیربنایي پروژو د ساتنې پر کنډک موټر بم برید ترسره کړ چې له دغه برید وروسته 2 تنه بریدګر یا ځانمرګي ودانۍ ته دننه شول چې د امنیتي او د فېسبوکونو د چټک غبرګون په نتیجه کې یا 2 تنه بریدګر هم په 2 دقیقو کې له پښو وغورځول او جګړه پای ته ورسېدله. باید یادور شم چې متاسفانه په دې برید کې 3 تنه د عامه ساتنې سرتیري شهیدان او 15 تنه نور سطحي ټپیان شوي. ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو پیل او ورسره د تاوتریخوالي کمښت د افغان حکومت او نړیوالو هغه غوښتنه ده چې تر دې دمه پرې ټینګار کوي، خو طالبان لا ورته لبیک نه دی ویلی. شازیه حیا، کابل.